بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو. د پښتو متلونو شپاړسمې برخې سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. راځئ چې یو څو نور متلونه او د هغې مطلب درته بیان کم. خپله خوله دې هم کلا ده هم بلا. مطلب په خپله خوله په خپلو الفاظو باندې ته دوستان هم پیدا کولی شي او دشمنان هم پیدا کولی شي. ته پې ځان هم ساتلی شي او ځان پې هم بربادولی شي. خپله ډنګوي او د بل نه اوري. مطلب خپل خبره کې او بل خبرې ته نه پرېږدي. د جګړې په ټیم کې هم خلک داسې وایي چې ته خپل وضاحت خو پیش کې خو بل وضاحت ته نه پرېږدي. خپله لاسه ګوله لاسه. مطلب هر یو کار په خپل لاس پکار دی، د بل په تمه کېدل نه دي پکار. خپلې شړی سره د خپې غځوه. مطلب د خپل وس طاقت مطابق او خبرې یا کار کوه. خټکی چې خټکي ته ګوري رنګ واخلي. هر انسان چې په کم محفل کې کینی د هغې په رنګ کیږي. که نیک محفل کې کینی د نه به نیک سړی جوړیږي او که د بدو خلکو په محفل کې کینی د نه به بد سړی جوړیږي. خدای وایي ته حرکت کا زه به برکت کم. الله پاک روزي رسان دی. هر چاله به رزق ورکوي وي. ته حرکت وکړه، ته محنت وکړه، زه به پکې برکت درته واچوم. مطلب زیات به کم درله. خدای لوی مکی لوی رامکی. مطلب یا الله تعالی مال دولت عزت خړې راکې خود قبر نمی وساتي. خدای په عبادت راضي کیږي، بنی آدم په خدمت. الله تعالی چې راضي کې او خوشالېږي د هغه عبادت وکړه، منځونه، ذکر، زکات او چې څانه حکمونه درکړي هغه ومنه. او انسان چې راضي کې ته هغه خدمت وکړه، ته هغه عزت وکړه. خدای تعالی ثواب ساز دی. مطلب ته د یو کار شروع وکړه، ابتدا یې وکړه، باقي د الله تعالی پاک کار دی. هغه بدله ته هغې انجام ته رسولو دپاره ذریعې جوړوي. ملګرو دا د نن متلونه او د هغې مطلب تاسو سره مو شیر کو. اجازت غواړم د الله په امان.